تازه خبر پاکستان یو ځل بیا امریکا پاک افغانستان ته راولي. تازه په بلوچستان کې 2 اړې امریکا ته ورسپارلې دي. سلام، وخت مو بخیر. پامو کې د نن ورځې تازه خبر ته د پاکستان د پارلمان غړي او د عمران خان د ګوند یو پلوی شیر افضل مروت ادعا کړې چې اسلام آباد په بلوچستان کې امریکا ته 2 نظامی اړې ورکړې دي. د عمران خان ګوند چې دا مهال د حکومت د سیاستونو منتقد دی، دغه غړي یې د پاکستان پر بهرني سیاست هم نیوکه کړې دي او خبريالانو ته یې ویلي اطلاعات ښیي چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه افغانستان او ایران ته نږدې دغه 2 اړې دا مهال د امریکایي استخباراتو په واک کې دي او له هغه ځایه سیمه څاري. د نوموړي د دغه ادعا په اړه تر اوسه په خپله پاکستان، طالبانو او امریکا څه نه دي ویلي، خو په دې وروستیو کې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د بې پیلوټه الوتکو ګزمې زیاتې شوې دي چې څو ځل یې طالبان هم د دغو الوتکو راپورته کېدو د ځای ګوته پاکستان ته نیولې ده. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا مو ته الله سپارم. ښه جاري ښه وخت.